یو خو هغه دی چې اسلامي شریعت د یو کافر د وجلو جواز مسلمانانو ته ورکړي، خو د دې نه علاوه په عام لیول باندې حتی د کافر وجل هم په اسلام کې الله جل جلاله منع کړي. د دې نه وروستو د معاهد هغه انسان چې سره د دې نه چې دی کافر دی خو د مسلمانانو په معاهده کې دی داخل شوی دی، د ده وجل دا یو جرم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو معاهد مړ که قتل یې که لم یرح رائحة الجنه، دا انسان به د جنت بوی حس نه کړي، د جنت بوی به په ده باندې ورنشي. او بیا د مؤمن قتل، د مسلمان قتل په ناروا باندې حدیث پاک کې راځي چې د یو مسلمان قتل چې هغه له لا اله الا الله کلمه وی دا نه دی روا الا باحدى ثلاث، مګر په 3 خبرو باندې روا دی چې د هغې ذکر په احادیثو کې راغلی دی.